افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو سخت قیامت جوړ کړی دی. تازه یې چیرته عملیات ترسره کړي، څومره پنجابیان یې مردار کړي دي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ننګرهار ولایت خوږیاڼي ولسوالۍ په نوکرخیلو سیمو کې افغان ملي امنیت ځواکونو د طالبانو په وړاندې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 3 پاکستاني ترهګر وژل شوي او 2 تنه نور یې ټپیان شوي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي افغان ځواکونو په مرکزي بغلان کې د طالبانو پر غونډه هوایي برید کړی چې 4 تنه یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. دغه راز افغان ځواکونو په یاد برید کې د طالبانو د یو پټنځای په شمول د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. په بل راپور کې راغلي افغان ځواکونو د زابل په شنکۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په پټنځای هوایي برید کړی چې 14 تنه یې وژلي او 6 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 15 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو کشف او شنډ کړي دي. بلخوا په بل راپور کې داسې راغلي چې افغان ځواکونو د کندهار په شاولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې 14 غړي وژلي او 6 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات یې له منځه وړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.